إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو قدرمنو محترمو مسلمانانو ورونو او خويندو، الله سبحانه وتعالى په دغه آیت کې چې تلاوت شو ټول مؤمنانو ته خطاب فرمای چې په خپل کړنو کې په خپل کارونو کې د عدالت څخه کار واخلي. ان الله یأمرکم بالعدل والإحسان. الله سبحانه وتعالى تاسو ته امر کوي چې تاسو عدالت وکړئ او نیکی وکړئ، احسان وکړئ. دې کې ډېر تفسیرات دي خو مغه لنډ تفسیر هم دا دی چې عدالت او احسان. عدالت په څه شي کې؟ عدالت په حق او فیصله کې، عدالت په خپل کورنیز ژوند کې، عدالت نور انسانانو سره د حقوق ورکول، د ظلم څخه ځان ساتل، دغه ټول په عدالت کې شامل دي. د الله عبادت په ښه شان سره تر سره کول. مګر د عدالت یوه بڼه چې په احادیثو کې هم په هغې باندې تاکید شوی دی، اولاد سره عدالت دی. چې یو پلار او مور خپل اولاد سره، خپل زوی سره، خپل لور سره، خپل لمسي سره عدالت څخه کار اخلي. د اولادونو ترمنځ توپیري چلن نه کوي، یو ته په بل باندې برتریت او لوړوالی نه ورکوي، یو ته ډیر محبت بل ته کم محبت نه ورکوي، په تحفه او بخشش کې د دوی ترمنځ عدالت کوي، د دوی ترمنځ ظلم نه کوي. اوس وخت مونږ او تاسو د یو تعداد فامیلونو او کورونو اختلافات او منازعات او جنجالونو سبب ته چې وګورو، هغه د مور او پلار بې عدالتي ده. د مور او پلار توپیري چلند دی چې اولاد ځان ته دښمن کوي. هماغه اولاد چې ته د هغه څخه نیکي غواړې، ته په خپل چلند سره هغه داسې حالت ته رسوي چې هغه تا سره نامناسب چلند کوي. بیا شکایت هم کوي چې اولاد زما اطاعت نه کوي، اولاد ما سره نامناسب چلند کوي، اولاد زما احترام نه کوي. حال دا چې تا هغه دې مرحلې ته رسولی، ته خپل پلار یا مور د همدې سبب شوی چې ستا اولاد تا سره دغه چلند وکړي. مونږ او تاسو مسلمانانو اول که وګورو، الله سبحانه وتعالی د مور او پلار د والدینو طاعت خپل طاعت سره ضمیمه کړی. هر چیرته چې الله سبحانه وتعالی خپل عبادت باندې امر کوي، د شرک نه انسانان منع کوي، هماغه رقم د مور او پلار د اطاعت حکم کوي. یعنی د الله د اطاعت څخه وروسته د مور او پلار اطاعت دی. ځکه الله سبحانه وتعالی فرمای واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. تاسو د الله عبادت وکړئ، الله سره شریک منیسئ او مور او پلار سره نیکی وکړئ، مور او پلار سره نیک چلند وکړئ. نو د الله د اطاعت نه وروسته مور او پلار سره د نیک چلند څخه بل لوی عبادت نشته. اول قدم کې د الله عبادت دی، د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت دی، بیا د مور او پلار اطاعت دی. یعنی دا په خپل مقام او فضیلت کې تر ټولو ستر عبادت دی. همدارنګه الله سبحانه وتعالی بل آیت کې بیا د مور او پلار اطاعت خپل عبادت سره یو ځای کوي. فرمای وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. ستاسو رب، ستاسو پروردگار حکم او فیصله کړي، قضاوت کړي چې د الله عبادت وکړي، الله سره شریک منیسئ او مور او پلار سره نیکی وکړي.
مور او پلار سره نیکی وکړئ. ګوره دا نه وای چې مونځ وکړئ، زکات ورکړئ، حج وکړئ، روژه ونیسئ، دا وکړئ دا وکړئ. مور او پلار سره نیکی وکړئ. حتی که ستا مور او پلار مشرکان هم وي، کفار هم وي، د اسلام دایرې څخه وتلي هم وي، بیا هم ته د هغو په دنیوي امورو کې په اطاعت مکلف یې. داسې کار کې به د هغو اطاعت نه کوي چې په هغې کې د الله نافرماني وي. یعنی که ستا پلار یا مور تا ته د داسې یو کار امر کوي چې په هغې کې د الله نافرماني ده، د شریعت خلاف کار دی، هلته به اطاعت نه کوي. غیر د هغې نه په دنیوي امورو کې به کاملا د هغو اطاعت کوي، هغو سره به نیک چلن کوي، هغو ته به ځان کوری کوي، تر څو چې د مور د قدم لاندې ځان ونه غورځوي، جنت ته نشي تللی. تر څو چې پلار دې راضي کړی نه وي، جنت ته نشي تللی، مګر په ناروا کارونو کې به د هغو اطاعت نه کوي. ځکه موږ تاسو نن وخت یو تعداد څخه همدا خبرې اورو، یو نیک کار به پرېږدي، ولا پلار رانه خفه کېده که دا کار مې کړی وی. مسجد ته نه راځم ځکه پلار مې نه غواړي چې مسجد ته راشم، یا مثلا حجاب نه اغوندم ځکه مور مې نه غواړي دا کار وکړم. کم کار کې چې د الله نافرمانی وي، د هیڅ مخلوق اطاعت جواز نه لري، که هغه پلار دی، که مور دی، که استاد دی، که بل څوک دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. په هغه کار کې چې د خالق نافرمانی وي، د هیڅ مخلوق اطاعت جواز نه لري، حرام دی. همدارنګه که موږ تاسو اسلامي دستوراتو ته وګورو، موږ تاسو اسلام د عقوق څخه منع کوي چې یو انسان د خپل مور او پلار نافرمانه وګرځي او هغوی عاق کړي. عاق څه معنا ده؟ عاق اصلا غوسولو ته وایي، غوسول په دې معنی چې یو اولاد داسې یو کار کوي چې هغه د مور یا د پلار د آزار او اذیت سبب ګرځي، او هغه د ده څخه هغه د نسب یا د دوستۍ یا د اولادوالي اگر رابطه غوسه کوي، دی ورته په قهر کېږي. د عاق دپاره ما مخکې هم ویلي عاقنامه حتمي نه ده چې یو څوک د په فیسبوک کې نوشته کړي چې ما خپل زوی عاق کړی دی، یا یو څو نفره شاهدان دې ونیسي، یا محکمې ته د لاړ شي عاقنامه دې ولیکي. دا شیان په شریعت کې نشته. هر هغه وخت چې ته داسې یو کار وکړې چې هغه ستا د مور او پلار د اذیت او نافرمانۍ یا د آزار سبب ګرځي، هغه تا نه پرې خفه کېږي، ته اتومات عاق شو. د هغه نوشتې ته ضرورت نشته، شاهدانو ته ضرورت نشته، محکمې ته ضرورت نشته، مګر په شرط د دې چې هغه داسې کار باندې تا نه وي امر کړی، تا ته امر نه وي کړی چې نافرماني د الله سبحانه وتعالی وي. پس هر هغه کار چې د هغو د اذیت او د قطع رحم او د آزار او د هغو د یو ذهني پریشانۍ سبب ګرځي، هغو ته پرې تکلیف رسېږي، ته اتومات عاق کېږي په هغه کار باندې، په دې شرط چې ته کولی شي او قصدن یې نه کوي. نو ځکه اسلام موږ او تاسو د عاق څخه منع کوي. عاق د کبیره او ګناهونو څخه دی، او هغه انسان چې د مور او پلار څخه عاق شوی په هغه ته حتی په لیلة القدر کې هم مغفرت نه کېږي. عاق لوالدیه په حدیثو کې راغلي، تر څو چې بیرته خپل مور او پلار راضي نه کړي. نو د مور او پلار ډېر عظیم حق دی، خو مور او پلار هم باید خپل دغه حق او خپل دغه مقام وپېژني چې څه باید وکړي، اولاد سره څه رقم چلند وکړي. ځکه موږ او تاسو ته قرآن عظیم الشان کې الله سبحانه وتعالی فرمایي ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. مور او پلار ته متوجه اوسه چې اوف ورته ونه وایي، یعنی د هغه کار په مقابل کې چې هغه ستا څخه غوښتنه کوي او ته کولی شي اوف ورته ونه وایي، چې هره غوښتنه در څخه کوي ته باید پوره کړي. ځکه ته هم د مور او پلار ملکیت یې، ستا مال او اولاد هم د مور او پلار ملکیت دی، هغو کاملا په دې کې تصرف کولی شي. لکه څرنګه چې ته خپل مال کې تصرف کولی شي، ته د خپل پلار او مور مال او د هغو ملکیت یې، نو هغو ته اوف باید په دې مقابل کې ونه وایي. ځکه اوف قرآن کریم هغه ادنا ترین شی ذکر کوي. اوف څه معنا؟ چې کله تا نه مور او پلار یو غوښتنه کوي او ته د هغو غوښتنه ردوي او اوف ورته وایي، یا په خپل بدني حرکاتو کې داسې یو څه ورته ورښکاره کوي چې د هغو د ناراحتیا سبب ګرځي، ته هغو ته په خپل عمل کې یا ریاکشن کې داسې کوي چې نه کوم یا نه کول غواړم، دغه هم حرام دی. دغه ادنا ترین شی دی چې کبیره ګناه ده، الله سبحانه وتعالی د دې څخه منع کوي. اما دا چې ته بیا مور او پلار سره جنگ او جدال کوي، هغو سره دلیل بازی او مناقشه کوي، د هغو خبره ردوي، په هغو باندې خپل اواز پورته کوي، حتی داسې ظالمان هم شته چې مور او پلار باندې لاس پورته کوي، نو د دغسې انسان به بیا څه عاقبت وي. نو ځکه الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته هغه ادنا ترین کې فرمایي چې ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. پام کوه چې اف ورته ونه وایي، یعنی خپل هغه ناراحتي د هغو د امر په مقابل کې ونه ښایي، او په ژبه خو یې هېڅ کله ونه رټي. ولا تنهرهما، نهرم دې ته وایي چې ته د هغو حقارت کوي، په ژبه باندې د هغو سپکاوی کوي، په ژبه باندې ورته اهانت کوي چې پام کوه دا کار ونه کړي.
همدارنګه بل آیت کې الله سبحانه وتعالى فرمای هل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم، یعنی آیا تاسو د الله د اوامرو څخه مخ ګرځوئ، د ځمکې پر مخ باندې فساد کوئ او خپل رحم قطع کوئ. یعنی یو انسان چې خپل مور او پلار نافرمانی کوي هغه سره قطع رحم کوي، د ځمکې پر مخ باندې دینه بل لوی فساد نشته. دته الله سبحانه وتعالى فساد وایي د ځمکې پر مخ باندې چې ته مور او پلار څخه یا د خپل هغه نږدې اقارب څخه قطع رحم کوي، خپل روابط قطع کوي، ته د ځمکې پر مخ باندې فساد کوي. دا لوی فساد دی د ځمکې پر مخ باندې. همدارنګه علما فرمای بلکې دا یو حدیث مفهوم دی چې داسې ګناه نشته، داسې لوی ګناه نشته چې د هغې عقوبت الله سبحانه وتعالی په دنیا کې انسان ته عاجلا ورکوي غیر د درې شیانو نه، چې یو د هغې نه ظلم دی، یو د هغې نه قطع رحم دی چې خپل روابط قطع کول دي، او مور او پلار سره همدغه نافرمانی کول دي. د مور او پلار نافرمانی د هغه ګناهونو څخه ده چې په دنیا کې الله سبحانه وتعالی انسان ته عاجل عقوبت ورکوي، آخرت کې عقوبت ورته شته. دا چې آخرت کې به الله سبحانه وتعالی کچیرې دغه انسان توبه ونه باسي، خپل مور او پلار بیرته راضي نه کړي، آخرت کې به د سره څه کېږي هغه الله ته معلوم دی چې څومره غټه ګناه ده او څومره لویه جزا به ورته ورکول کېږي. خو په دنیا کې به دغه انسان خامخا خپله جزا په دنیا کې ګوري، او دا د الله سبحانه وتعالی فطري سنت دی. موږ تاسو به کېدای شي د ډېرو مثالونو شاهدان یو چې په دنیا کې هر چا خپل مور او پلار آزار کړی دی، اذیت کړی دی، په دنیا کې ښه ورځ نه ده لیدلې. همیشه تشویش او پریشانی کې دی، همیشه غم او مصیبت کې دی، او هماغه چلند چې ته خپل مور او پلار سره په دنیا کې کوي هماغسې به تا سره د اولاد لخوا کېږي. که تا مور او پلار ته کمزا کړی وي اولاد به تا ته کمزا کوي، که تا خپل مور او پلار وهلی وي اولاد به تا وهي، که تا خپل مور او پلار د کور څخه ویستلي تا به وباسي د خپل کور څخه. یعنی تا سره به هماغه معامله بالمثل کېږي چې تا مور او پلار سره کړي. هغه ګناه پیټه خو به در سره وي په قبر کې او په آخرت کې او په جهنم کې. نو په همدغه اساس باندې عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې د الله سبحانه وتعالی درې حکمونه دي چې یو بل سره تړلي دي، درې حکمونه دي، درې غوښتنې دي چې درې نورو شیانو سره تړلي دي. که چیرې دواړه دې ونه کړه دا یو در څخه نه قبلیږي. درې حکمونه به تر سره کوي، هغه ضمیمه به هم ورسره تر سره کوي. یو د هغې نه دا ده چې الله سبحانه وتعالی فرمایي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، تاسو لمونځ قایم کړئ، زکاتونه ورکړئ. هغه چاته چې توانمندي لري حکم دی د زکات. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة دا دواړه یو ځای دي، ضمیمه دي. هر ځای کې چې ګورو د لمانځه حکم سره د زکات حکم شته. پس که یو څوک لمونځ کوي زکات نه ورکوي لمونځ نه قبلیږي، که یو څوک زکات ورکوي لمونځ نه کوي زکات نه قبلیږي. اوس وخت کې موږ او تاسو یو تعداد انسانان ګورو لمونځ کې به ښه پابند وي، خو زکات کې بیا ملامته شوې ده، زکات نه ورکوي، زکات کې فریبونه کوي، هیلې جوړوي، لارې جوړوي ځان ته چې زکات څخه څرنګه ځان خلاص کړي. حال دا چې دلته عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې تر څو تا خپل زکات هم نه ورکړي چې زکات در باندې فرض وي ستا لمونځ نه قبلیږي. دا دواړه باید یو ځای ترسره شي. بل حکم چې دی هغه دا دی چې واطیعوا الله واطیعوا الرسول، د الله اطاعت وکړئ او د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړئ. هر ځکه چې د الله د اطاعت حکم کېږي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اطاعت حکم ورسره یو ځای دی. واطیعوا الله واطیعوا الرسول. که چیرې ته د الله اطاعت کوي او د رسول نافرمانی کوي د الله اطاعت ستا نه قبلیږي، ځکه د الله اطاعت د پیغمبر په اطاعت کې دی. من یطع الرسول فقد اطاع الله، چا چې د پیغمبر اطاعت وکړي په حقیقت کې د الله اطاعت کړي. نو په دغه اساس باندې کته د الله اطاعت کوي او د رسول صلی الله علیه وسلم سنت په خول اندې کوي، د هغه اطاعت نه کوي یا د پیغمبر سنت او حدیث ته اصلا په سپکاوي نظر باندې ګوري، د الله اطاعت فائدہ نه لري تاته. یا د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي د الله اطاعت پرېږدي، دغه فائدہ نه لري. دا دواړه باید یو ځای ته تر سره کړي، هم د الله اطاعت هم د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت، یو یې نه قبلیږي. دا دواړه باید تر سره شي. او درېمې چې دی الله فرمای انشکر لی ولوالدیک، انشکر لی ولوالدیک، زما شکر ادا کړه، د خپل مور او پلار شکر ادا کړه. د الله شکر کول، د مور او پلار شکر کول. نو کچیرې ته د الله د نعمتونو په مقابل کې د الله شکر ادا کوي او د مور او پلار د نعمتونو او د مور او پلار د هغه زحمتونو چې په تای وستلې ته یې لوی کړی، دغه مرحلې ته رسولی، د هغو شکر نه ادا کوي، د الله شکر تا ته فایده نه رسوي. ځکه دلته الله سبحانه وتعالی د مور او پلار شکر خپل شکر سره یو ځای کوي. انشکر لی ولوالدیک،
ما ته شکر وباسه، زما شکر ادا کړه، د مور او پلار شکر ادا کړه. نو دلته هم دواړه شکرونه غوښتل شوي دي، یو شکر فایده نه رسوي. نو دغه دلایلو په رڼا کې که موږ تاسو وګورو، مور او پلار ته الله سبحانه وتعالی ډېر لوی مقام ورکړی، ډېر لوی عظمت ورته ورکړی، ډېر غټ احترام ورته ورکړی، ځکه د اطاعت خپل اطاعت سره یو ځای کړی، د شکر خپل شکر سره یو ځای کړی، او د نافرمانی څخه انسان منع کړی دی. مګر مور او پلار باید دغه حیثیت خپل وپېژني. ما ابتدا د خطبې کې هم دا خبره وکړه چې ډېر وختونو کې موږ او تاسو ګورو چې خپل مور او پلار د دې سبب ګرځي چې اولاد د هغه نافرمانی وکړي، ځکه د خپل اولاد په منځ کې عدالت نه کوي، توپیري چلند کوي. یو زوی سره به ډېر زیات محبت کوي، نور اولادونه به ورته ګوري چې زمونږ دغه پلار یا مور ولې دغه ورور سره دومره محبت کوي، موږ سره ولې نه کوي، یا موږ څه ورانه کړی دی، موږ څه بدي کړې ده، موږ څه دښمني کړې ده. کله به ګوري مور او پلار به د خپل یو لور یا د یو زوی اولاد سره لمسیانو سره ډېر محبت کوي، تحفې به هغو ته ورکوي، بخشش به هغو ته کوي، هر ورځ به میلمه کوي، د هغو کور ته به ورځي. مګر د بل زوی سره به داسې د میرې چلند کوي لکه اصلا چې زوی نه وي، یا د هغه اولادونه اصلا د څه کېږي نه. حال دا چې دواړه د اولاد دي، دواړه د لمسیان دي، مګر ولې یو سره یو چلند، بل سره بل چلند. یو ته به همیشه تحفې ورکوي، بل ته به اصلا په ښه نظر باندې نه ګوري. نو که چیرې ته د خپل اولاد څخه د ټولو څخه احترام غواړې چې دغه احمد او محمود او حامد او عثمان دا ټول ستا احترام وکړي، نو ته باید ټولو سره هماغه یو رویه باندې چلند وکړي. مګر کله چې ته یو سره یو چلند کوي، نورو سره نه کوي، بیا د هغو څخه احترام غواړې، نو ته احترام په کومه سترګه د هغه څخه غواړې؟ تا په مقابل کې هغه سره کوم کار کړی چې د هغه نه احترام بیرته غواړې؟ نو بیا که دی تا سره هغه احترامانه چلند نه کوي، ولو که هغه ګناهګاریږي، مګر ته خپله د هغې سبب یې، تا خپله د دې مرحلې ته رسولی چې دی تا سره همدغه سلوک همدغه چلند وکړي. په همدغه اساس باندې موږ او تاسو همدا ګورو چې هر کله چې مور او پلار د اولادونو ترمنځ همدغه توپیري چلند کوي، دوی سره عدالت نه کوي، هغو ته د نفسي مشکلاتو سبب ګرځي. دغه اولاد ګوري همیشه په هر مجلس کې د خپل پلار څخه شکایت کوي، ولا پلار ما سره صحیح رویه نه کوي، پلار مې دا نه کوي، پلار مې دا نه کوي، زما یو ورور ته ځمکه ورکړه ما ته را نه کړه، هغه ته دا تحفه ورکړه ما ته را نه کړه، زما کور سره دا کوي ما سره نه کوي. هغه ته یو نفسي عقده پیدا کېږي، یو نفسي مشکل ورته پیدا کېږي. نو په ورو ورو چې همدغه عقدې پیدا شولې، دغه ورونه خپلو منځونو کې یو بل سره دښمني پیدا کوي. دغه ورور زمونږ پلار ته ډېر نږدې دی، دی پلار ته دروغ وایي، دی پلار ته دا کوي، دی پلار ته دا کوي، زمونږ په خلاف خبرې کوي، سازش کوي. حال دا چې د ورور به نه وي کړی، مشکل به د خپل پلار او مور وي، خو دغه ورونو ذهنیت به همداسې ګرځي چې زمونږ دغه ورور زمونږ په خلاف سازش کوي. هماغه د یوسف علیه السلام د ورونو خبره کېږي ترېنه. بالاخره دا ورونه خپلو کې سره برخلاف شي، یو بل ته دسیسې جوړوي، یو بل ته دښمنان شي. حال دا چې د ټولو عامل مور یا پلار ګرځي. نو په همدغه اساس باندې کله کله موږ تاسو ګورو چې پلار یو زوی چې لږ ښکلی دی هغه سره ډېر محبت کوي، یو پلار خپل مالدار زوی سره ډېر محبت کوي، یو پلار خپل مثلا داسې یو زوی سره چې هغه لږ مجاملات او دروغ ورته ډېر وایي هغه سره ډېر محبت کوي، نور اولادونو سره توپیري چلند کوي. دا خو هغه معنوي جانب دی. مګر مادي جانب کې هم موږ تاسو ګورو چې یو تعداد پلاران یا مور میندې ځینې اولادونو ته بخشش او تحفه کې ډېر مخکې دي، بل اولاد ته اصلا توجه نه کوي. دوه زامنو ته به وادونه وکړي، دا یو زوی ته به مثلا خپله وریره وکړي یا خپله خورزه به ورته وکړي، او دا بل زوی ته به د یو لرې کور څخه خپلوي وکړي. حال دا چې دغه زوی مېرمن د ده وریره کېږي یا خورزه کېږي، د سره باید هغه د صله رحمي په اساس باندې قرابت ډېر وي، مګر د سره دښمنه شي، بیرته د سره دښمني کوي. او هغه چې د پردي کور نه لور کړې ده هغه سره بیا دوستي کوي، ډېر نږدېوالی ورته ښایي. په هره خبره کې به دې ته مشکلات جوړوي، هغې ته به اسانتیاوې برابروي چې دا خپله هماغه د مشکلاتو سبب ګرځي. دا ځینو کورنیو کې دا خبره شته، حقایق دي چې زه بیانوم درته. موږ تاسو که چیرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیثو ته وګورو، موږ تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي چې تاسو اتقوا الله واعدلوا بین اولادکم، دا الله څخه وویریږئ، د خپلو اولادونو په منځ کې عدالت وکړئ. دا الله څخه وویریږئ، خپلو اولادونو په منځ کې عدالت وکړئ، ظلم مه کوئ، توپیري چلند په دې کې مه کوئ. همدارنګه بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رحم الله والدا اعان ولده على بره، الله سبحانه وتعالی دې په هغه پلار باندې په هغه مور باندې رحم وکړي چې خپل اولاد دې ته هڅوي چې د سره نیکي وکړي،
خپل اولاد سره کومک کوي تر څو د سره نیکی وکړي، نیک چلند او برخوند وکړي. یعنی ته خپل اولادونو سره داسې رویه کوي چې دغه ټول مجبوره کیږي چې تاسو سره نیک برخورد وکړي، نیک چلند وکړي، ستا احترام وکړي. مګر ته چې کله توپیری چلند کوي اولادونو کې مجبورا یو بستانه فرمانی کوي، ستا به احترامي به کوي، خپل منځونو کې به سره دښمناني کوي. یو صحابي تابعی دی بلکې عبد الله ابن المبارک نومیږي، دته یو سړی راغی د خپل زوی څخه شکایت کوي چې دغه زوی زما نافرمانی کوي. عبد الله ابن المبارک ورته فرمایل چې آیا تا ورته خیره کړې ده؟ ویل هو، کله چې د زما نافرمانی کوي زه ورته خیره کوم. عبد الله ابن المبارک رحمه الله ورته فرمایل چې تا خپل زوی فاسد کړی، ته خپل د دې سبب شوی چې د فاسد شي او د استانه فرمانی وکړي، ځکه ته ولې ورته خیره کوي، ته ولې دعا ورته نه کوي؟ هر کله چې د استانه فرمانی کوي یا به احترامی کوي ته د خیره په ځای ورته دعا وکړي چې الله ته ورته هدایت وکړي. ته ور سره خپل چلن لږ تغییر کړه، ته ورته لږ نرموالی وښایه، ته ورته نږدې شه تر څو هغه بیرته تا ته نږدې شي او ستا اطاعت ته راشي، تا څخه عفو وغواړي. مګر دا چې هغه لږ نافرمانی کوي او ته بیا ورته خیره کوي، د هغه څخه لرېوالی اختیاروي او بیا ما ته هم راځي د هغه څخه شکایت کوي. همدارنګه یو صحابي دی نعمان ابن بشیر نومیږي. نعمان ابن بشیر رحمه الله دی فرمای وای زما مور قریبا یو کال زما پلار پسې و چې زما د غزوې ته یو څه ورکړه، یعنی د نور ورونه هم لري، خویندې هم لري، خو د مور کوشش کوي چې دغه نعمان ابن بشیر ته پلار یو څه اضافي تحفه ورکړي، ځمکه ورته ورکړي یا یو غلام ورته ورکړي، یو څه بخشش ورته ورکړي. یو کال پورې د بشیر چې د نعمان پلار د مور خبره نه مني، نه ورکوي. خو یو کال بعد دا چې میرمن ورته ډیر زیات ویل چې دغه زوی ته مې څه ورکړه او دغه زوی ته مې څه ورکړه، دا مور غواړي چې یو توپیري چلند وکړي، یو زوی ته ورکوي نورو ته نه ورکوي، محروموي. یو کال وروسته دغه بشیر خپل زوی نعمان ته یو غلام ورکړه. ځینې روایتونه کوي چې ځمکه ورته ورکړه. خو کله چې دغه یو څه ورته ورکړه نعمان ته، دغه مور ورته ویل چې تا خو زما زوی ته دا د ځمکه ورکړه یا غلام دې ورته ورکړه یا څه مال دې ورته ورکړه، خو زه دا نه قبلوم تر څو چې ته لاړ نشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته او هغه شاهد ونه نیسي، هسې نه چې سبا بیرته منکر شي چې ما نه دی ورکړی. ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم شاهد ونیسه چې ما دغه خپل زوی نعمان ته دغه ځمکه ورکړې یا دغه غلام مې ورته وربخلی، بیا به زه راضي شم چې واقعا تا ورکړی او بیرته نه پښیمانه کېږي. بشیر نعمان رضی الله عنه د لاس څخه ونیو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورغه، ویل یا رسول الله ته شاهد اوسه چې دغه نعمان زما زوی دی او دته ما یو غلام ورکړی یا دغه ځمکه یا دغه مال مې ورکړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورڅخه پوښتنه وکړه آیا ته نور اولادونه هم لري؟ ویل بل یا رسول الله لرمې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل آیا دغه مال چې تا نعمان ته ورکړی د نور اولادونو ته دې هم دغه عمره مال ورکړی؟ ویل نه مې دی ورکړی یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې زه بیا په ظلم باندې شهادت نه ورکوم، تا ظلم کړی. فإني لا أشهد على جور. بل روایت کې راځي چې ورته فرمایل چې اشهد على هذا غیري، بل څوک په دې باندې شاهدونه زه په دې باندې شاهدی نه ورکوم. دغه بشیر صحابه کرامو دا خصلت چې کله به دوی ته حقیقت معلوم شو فورا به د الله او د رسول حکم ته تسلیمېدل. دی چې پوه شو چې دا کار مې ناروا کړی دی، بیرته ویل یا رسول الله ما خپله تحفه واخیستله، نه ورکوم ورته، ځکه نور اولادونو ته مې نه دی ورکړی. او بیرته راغی خپل میرمن ته ویل چې هغه تحفه چې ما دغه نعمان ته ورکړې او بیرته مې واخیستله، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته ظلم وایي، ټول اولادونو سره باید یو چلند وشي. نو دغه حدیث مونږ تاسو ته یو بهترین دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته ظلم وایي چې یو اولاد ته ته څه ورکوي بل اولاد محروموي. اوس وخت کې ځینې کورني مسایل چې مونږ تاسو ګورو، خصوصا د میراث په وخت کې چې کله پلار وفات شي ګوري چې یو زوی راپاسېږي چې اولاد دغه ځمکه خو ماته پلار بخشش راکړی و، دغه نور ورونه ولې خبر نه دي، دا نور خویندې ولې خبر نه دي، نه د فلاني و فلاني په مخ کې ماته دغه بخشش راکړی و اضافه. نو دلته بیا جنجال را پیدا شي، اختلافات رامنځته شي، دا ټول هماغه بې عدالتیان دي. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي چې په مجلس کې ولید، رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مجلس کې ناست دی مسجد کې، یو صحابي راغی مجلس کې کېناست، څو لحظې وروسته دغه صحابي یو زوی راغی، ماشوم دی، هلک دی، دی چې راغی دغه صحابي د خپل زوی سره داسې ومږه محبت یې ورسره وکړه، بیا یې ځان ته داسې رانږدې کړه، غېږ کې ونیو، بیا یې په د خپله ښې ورون باندې کېنوه، ښې په ښې باندې کېنوه. څو لحظې وروسته د الله شان د دغه صحابي لور راغله، هغه ماشومه ده، وړوکې ده، دې صحابي ته رانږدې شو خپل پلار سره، دغه پلار د دې سره ومخه محبت یې ورسره وکړه، بیا یې په ځمکه کېنوه.
یعنی زوی په پخه باندې کېنه، ورون باندې، او لور په ځمکه کېنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې صحنې ته ګوري، بل اخر ور باندې غو کول چې فلانیه آیا تا نشو کولای چې دا لور دې په چپه پخه باندې کېنوي، زوی دې په خې پخه باندې کېنو، دا چپه پخه دې بیکاره د ولې د لور په ځمکه باندې کېنوله. یعنی دغه صحابي د لور او د هلک په منځ کې فرق کول، هلک سره محبت او پخه باندې کېنول، او لور سره محبت خو بیا په ځمکه باندې کېنول، ځکه تفاوت او اختلاف منځ کې راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صحابي لره منع کړ، ولتا کولای شي چې دا هم په چپه پخه باندې کېنوي. دغه صحابي هم فورا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم ته تسلیم شو، هغه لوري پورته کړ په خپل چپه پخه باندې کېنو. نو په دغه اساس باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته امدا فرمایي چې تاسو د اولادونو ترمنځ کې عدالت وکړئ، حتی د محبت په منځ کې. د عمر ابن عبد العزيز رحمه الله څخه دا وارد دی چې هغه ځینې هلکان اولادونه درلودل، خو یو هلک سره یو زوی سره ډیر محبت کوه، په هغه کې به خاص امتیازات او خصوصیات به درلودل. هر کله چې باغه عمر ابن عبد العزيز ته رانږدې شو، ده به ورته ویل چې زویه ما ته ډیر ګرانې، خو قسم په الله یوه لقمه هم تا ته د ورور څخه اضافه نه درکوم. یعنی که یو مړۍ ډوډۍ هم وي تا ته د ورور څخه اضافه نشم درکولی، ولو که ته ما ته ډیر ګرانې، ځکه دا بې عدالتي راځي، ستا او د ورونو ترمنځ توپیري چلند زه نشم کولی، ځکه دا یو نوع امتیازي برخورد دی. نو په همدغه اساس مسلمانانو مونږ او تاسو ته د اسلام حکم همدا دی چې د اولادونو ترمنځ عدالت وکړو، کاغه په تحفه او بخشش کې وي، کاغه د ځمکې په ورکړه کې وي، کاغه په مال ورکړه کې وي، کاغه په قلبي محبت کې وي، کاغه په مینه کې دی. حتی المسیانو سره داسې بنه کوي چې د یو اولاد المسیانو سره زامنو سره، یعنی یو قسم المسیانو سره یو چلند او بل سره بل چلند، ځکه همدغه بیا سبب ګرځي چې دغه اولادونو په منځ کې زړونو کې نفرت پیدا شي، ستا بې احترامي کوي، بیا چې خدا نه خواسته ستا بې احترامي کوي، بیا ته شکایت کوي چې اولاد زما اطاعت نه کوي. حال دا چې زمینه خپله ته ورته برابروي چې هغه ستا نافرماني وکړي. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي.